د هند پخوانی ولسمشر عبدالکلام وایي کله چې زه ماشوم وم یوه شپه مې مور د پلار مخې ته ډوډۍ کېښوده. مور مې له پلاره بخښنه وغوښته چې نن ډوډۍ یو څه سوځېدلې، خو زما به مې د پلار دا خبره هیڅکله هیره نشي چې زما مور ته یې وویل خوږې زما سوې ډوډۍ ډېره خوښیږي. په سوچ کې شوم چې آیا د پلار مې رښتیا هم سوې ډوډۍ خوښیږي. کله چې بسترې ته تلم نو پلار نه مې پوښتنه وکړه چې ستا رښتیا سوې ډوډۍ خوښیږي. پلار مې په غېږ کې ونیولم او راته ویې ویل زویه نن دې ټوله ورځ مور سخت کار کړی دی او د شپې یې موږ ته ډوډۍ هم تیاره کړه، نو سوې ډوډۍ انسان دومره نه ځوروي لکه ترخه خبره. همدارنګه یې وویل چې انسان هیڅکله هم مکمل نه دی، یو د بل تېروتنې باید ومنو او خوشحاله ژوند تیر کړو.